अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زیم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر څو ورځو مخکې خیبر پختونخوا اجلاس شوی او کابینه اجلاس شوی او خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈپور نگرانی کې او د کې وزرا اور ایم پی ایم شامل وو د کې پولیس حواله سره ترمیم چې هغه مخکې راغه او کابینټ ناغه پاس شو او ترمیم حواله سره دا خبره کوم چې ترمیم چې 2017 کې هغه ټیم وزیر اعلی پرویز خټک هغه د اسمبلی نه ترمیم چې دی هغه پاس کړي د پولیس حواله سره دا خبره وا چې دا څومره اختیارات دي هغه به آی جی سره وي اوس چې دا دوباره د اکټ کې چې د ترمیم کوي لګیا دي او دا ټول اختیارات چې دي هغه واپس وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈپور لا واپس ورکړي نو د اکټ حواله سره دا خبره کوم چې د اکټ کې سسدي د اکټ کې دا دی چې څومره تبادلی دي څومره ترانسفر دي دا ټول به وزیر اعلی علی امین ګنڈپور به کوي او د سره تھانو کې چې کم ایف آئی آر نه لیکي کم رپورټ نه لیکي تاسو خبره سو پولیس والا نه مني نو د خلاف به یو رپورټ تاسو کول شي او د خلاف به یو کمیټي به جوړیږي او هغه کمیټي به فیصله کوي بل د سره خبره دا ده چې څومره ډي پی او دي هغه چې د حکومت نگرانی کې با او حکومت به دا فیصله کوي چې کم ډي پی او چرته ولګي او کم ډي پی او چرته ولګي هغه ټول چې دی هغه به حکومت سره وي او دا اوس کابینټ روم نه چې دی هغه پاس شوی دی دا اوس بل چې دی 2017 ته دې کې به ترمیم کیږي او اسمبلی کې به بحث کیږي او بحث نه پس به دا چې د باندې به فیصله کیږي او د باندې دا ټول آی جی اختیارات چې دي هغه ټول وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈپور لا واپس ورکول شي